نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین ته مې دعاګانې کولې، یو دعا قبوله نه شوله، دوی راله قبولې کړلې. په هغې کې یو دعا نبی صلی الله علیه وسلم دا کړې ده چې یا الله زما په دې امت باندې یو دم عذاب مه راوله چې ټول په یو ځل هلاک شي. دا چې دا نن موږ بچ یو دلته روغ ناست یو، دا د نبي علیه السلام دعا ده. په الله مې دې قسمي په موږ کې هغه ټول ګناهونه راجمع شوي دي. نن په یو هره محله او هر کور کې هغه ټول ګناهونه راجمع دي چې په هغې کې په یو یو ګناه ثابت امت تباه شوی دی. په یو یو ګناه الله رب العالمین په خلکو ځمکې الټه کړي دي، ځمکې ورته شلولي، سیلابونه یې پرې راوستي دي، زلزلې پرې راوستي دي، او برنې پرې تندرونه راخطا کړي دي. الله رب العالمین په قسمه قسم عذابونو تباه کړي دي. او هغه ګناهونه نن په موږ کې موجود دي. ټول د دې باوجود موږ ټول الله نه هلاکوي، ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الله را سره وعده وکړله چې زه به ستا امت د مخکنو امتونو په شان په یو ځل نه هلاکوم. قصې ورله آخرت ته ساتلې ده، بس هلته ورسره ګورم بیا.